سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي د یو پلاوي په مشري چین ته رسېدلی. د یاد وزارت په خبرپاڼه کې راغلي ټاکل شوی متقي به د خپل چینایي سیال وانګي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او تجارتي اړیکو په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز تمه ده چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په یو ګډه ناسته کې هم ګډون او خبرې وکړي. د راپورونو له مخې په بلوچستان کې د یوې چاودنې له امله 3 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د مشال راډیو د راپور له مخې دغه چاودنه نن د غوی 29مه د بلوچستان د قلعه عبدالله ځلی په ګلستان کې د سرحدي ځواکونو FC له مرکز سره نږدې شوې ده. راپور کې راغلي چې په دې چاودنه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو له عمله یې 3 ملکي کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې دغه برید مسؤلیت نه دی منلی.